نکاح کې یاد ساته غوړې خان ټوټل شپږ سیزونه دي په نکاح کې او د دې غوړې ډېر زیات خلکو ته اکثر پته نشته اکثر چې نکاح تړلو لزلال شمه نو زه تاسو کوم چې وای نکاح کې سو فرض دي سو پکې واجب دي او سو پکې سنت دي نو د دې ډېر خلکو ته پته نه لګي نو یاد ساته دا غوړې زه تنن ویم دا مکمل ځان سره په ذهن کې چې دا تاسو دنه تاسو کې چې هر وخت تاسو ته یادي یاد ساته په نکاح کې فرض چې کوم دي دا دوه دي نمبر 1 سے دی ایجاب او قبول دا پکې فرض دی یاد ساته خان او دویم چې دی دو گواهان کم از کم چې دی دا یاد ساته دا په نکاح کې فرض دی نو ایجاب او قبول چې تا لومبینه چې ایجاب سو کول او کی کلام او کی چې دا جینې چې دا پلان کې نومې دې پلان کې لور دا په دونه مہر سره دا تا قبول کړي دا او قبول کړي دی وا او هغه طرف نه الګ یا دا وکیل او چې ما دا چې وکیل نو ما پلان کې دا پاره او چې په خپل نو ما قبول کړي دا او قبول کړي می وا نو دا ایجاب او قبول پکې فرض دی یاد ساته خپ نکاح کې دویم چې کم مجلس کې ته نکاح تړې نو په هغه کې کم از کم دوه گواهان ضروری دي چې په هغه مجلس کې عاقل بالغ دوه گواهان موجود دي چې دا غي په مخ کې ته نکاح وتړې نو دا غوړ یاد ساته دا په نکاح کې فرض دي فرض او واجب په کې سړي واجب په کې صرف یو چیز دی مہر چې کوم دی مہر دا چې تا یاد ساده زنانه کله مقرر کو نو دا پتا باندې واجب دی نو دا به خامخا ته زنانه ورکه پدې کې زموږ اکثر پښتانه مہر مقرر کی بیا رستو په خزه باندې او بخي وای ما په خزه بخله دی یاد اغیز لې یعنی کته مړم شو ګور دا ستا باندې قرض دی دا به خامخا ورکول کیږي دا که پتا باندې د خپل کور والا قرض دی دا به خامخا ته ورکې نو دا پکې واجب دی او یاد ساته درې سیزونه دا سیدی درې سیزونه چې هغه په دې نکاح کې سنت دي درې سیدی نمبر 1 سے دی ګور یاد ساته خطبه مسنونه خطبه مسنونه چې دا نو دا یاد ساته دا په نکاح کې چې دا نو دا سنت تا دویم آیات ساته چې کله نکاح وشو نو بیا خوش کجور اوچ کجوري چی یا چواره دا سی شیندل چې کوم دی دا سنت دی نو دوشو او دریم یاد ساته دریم چې کوم دی هغه په نکاح کې سنت چي دی هغه ولیمه ده نو یاد ساته په نکاح کې دا شپږ سيزونه دي یاد ساته دوه پکې فرض دي ایجاب او قبول ایجاب یو فرض او بیا دویم چې دینو گواهان دوه کم از کم عاقل بالغ گواهان چې په مجلس کې موجود دي دوه شو دریم نمبر چې دی هغه مہر دی دا پکې واجب دي او بیا درې پکې سنت دي یو نمبر 1 خطبه مسنونه دا پکې سنت ده دویم ک خوش کجوري وته وي چې کجوري یا چواري دا داسې شیندل دا چې دی دا په نکاح کې یاد ساته دا سنت دی او دریم چې دینو ولیمه پکې سنت ده دا ګور ډېر ضروری خبرې دی ډېر ضروری مسائل دي دا تاسو بالکل ځان سره یاد ساتئ چې تاسو نه هر ټیم څوک تاسو وکي چې دا تاسو ته یادي او تاسو ولا بالکل چې تاسو نه څوک تاسو کی زبانی ور تاسو جواب ورکول شي صحیح ده کنه ان شاء الله